امریکا د افغانستان په اوږده جګړه کې ماته خوړلې. له هغه وروسته چې تېره ورځ له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوه، بلومبرګ خپرونې د یوې تحلیلي مقالې په خپرولو سره ویلي چې امریکا د افغانستان په اوږده جګړه کې ماته خوړلې. د خپرونې په باور ولسمشر بایدن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان وروسته په رسمي توګه په جګړه کې خپله ماته ومنله او له ویتنام وروسته افغانستان دویم هیواد شو چې امریکایي ځواکونه پکې ماته خوري. خپرونه زیاتوي چې افغانستان څخه د ځواکونو ایستلو کې دومره بیړه نه و پکار، خو د بایدن لخوا د امریکایي عسکرو وتلو ته بیړه ښیي چې دغه هیواد ویریږي که پاتې شي تر دې به هم ډیر زیان ورته ورسیږي. باید ویل شي چې د امریکا د ماتې په اړه دا تازه تحلیل داسې مهال خپریږي چې څه موده وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې د ټولو عسکرو د رایستلو اعلان وکړ.